که دا آیت مخې ته او هر وخت په وګونو کې راتو که نه او دماغو کې دې راتو او زړه کې دې راتو ته به انشاءالله د پیغمبر تابعداري ډېره مزداره کړي. الله وایي او دې ته غوږ کېږده په سورت الفرقان کې ويوم يعض الظالم على يديه او د قیامت په ورځ به ظالم راولګي په دواړو لاسونو باندې به چک ولګوي ګوته نه دوه نه درې نه څلور نه په دواړو لاسونو او دا ډېر لوی تکلیف دی. ويوم يعض الظالم على يديه ښه د دې ارمان دی د دې خبره زړه کې ده چې ارمان کاش داسې شی دا ارمانونه زما یو دوه بیانونه دي په دې عنوان او هغه به ولټوئ ډېر فایدهمند دي د آخرت ارمانونه او امیدونه. هغه بیانونو کې دوه بیانونه ما کړي دي او په هغې کې ما د آخرت چې څومره ارمانونه دي د مجرمانو په قرآن او په حدیث کې چې راغلي دي هغه ما راجمع کړي دي. هغه به واورئ چې تاسو صرف د هغه مجرمانو هغه ارمانونه واورئ چې دنیا کې داسې څه وکړي چې بیا دغه چنې نه وایي. دا ظالم دا چې په دوه لاسونو باندې چک لګولی دی دی څه وایي 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 الله وایي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. دې څه وایي وی ارمان چې ما د پیغمبر لار خپله کړې وی خیال هم د دې ارمان ته اوس نو په عملو کې چې بیا دا چغې راوایي یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا. دی نه دي ویلي چې ارمان چې ما د خپل مولوي صاحب هغه لار مضبوطه رانیولی وی که هغه په غلطه هم وی خو چې زه پسې روان وی. ارمان ما د پلار نیکه پښتو هغه پښتو چې هغې کې به هغوی په غلطو چې ارمان ما هغه رانیولی ارمان د ملګرو د بېدینو ملګرو سره ناست شو دا قیسې نشته. یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا. ښه په بل ځای کې الله څه وایي دې ته ورکړي سورة الاحزاب کې الله د کافرانو عذاب ذکر کوي چې د دوی عذاب به دومره سخت وي چې دوی به په دې جهنم کې داسې لکه چرګ چې په سیخ کې لکه سیخ چې په چرګ کې وټومبي او بیا دا سیخ چورلی را چورلی په اور باندې چې سور کېږي دغه شان به الله دوی په جهنم کې سره کولی یاد بالله. نو الله څه وایي يوم تقلب وجوههم في النار. هر دویم یو ارمان دی دویم چغې وایي دغه ټیم کې به چغې وایي چې کله دا مخونه الله اړی راړی داسې په دې جهنم کې نو دوی به وایي يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. دې ته غوږ کېږدئ ښه دوه خبرې ذکر کړي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ارمان کاش چې موږ د الله او د الله د پیغمبر منلی وو. نورې تاسو څه کړي تاسو د چا منلې وه هغه هم ذکر کوي چې موږ د چا منلې وو. یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ښه نو دوی څه چل کړی دی وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. یا الله وی من خو د دیني مشرانو او د دنیوي مشرانو منلی وه. سوال دیني مشرانو منل ولې نقصان دی ته جهنم ته بوځي نه خو یو حال کې دی جهنم ته بوځي او دغه شان دنیوي مشرانو چې کله د دیني مشر او د دنیوي مشر خبره د قرآن او حدیث خلاف وه او ته پوهه شوې چې دا د قرآن او حدیث خلاف ته او بیا هم ضد او تعصب او عناد کې دا خبره ته نقصان درکوي. خو د مشر هغه خبره منل که دیني او که دنیوي چې هغې باندې دلیل دا خو شریعت ته ته وایي داسې کوه
دا خو الله او د الله پیغمبر ته ویلي دي چې کوه نو تابعداري د چا تابعداري د پیغمبر د الف نه د یا پورې چې صرف د پیغمبر ویلي هغه کوه او د پیغمبر تابعداري معمولي مه ګڼئ ګورئ او د پیغمبر حدیثونه معمولي مه ګڼئ